بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن بیا د دویم ټولګي ریاضی مضمون سره د 11 لوست نوې موضوع د جمعی په عملیه کې د بدلون قانون ذاکره باره زه ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې مونږه مخکې د جمع عملیه وپېژنده چې جمع څه رقم کیږي، تاسو د یویزو د لسیزو خانو توپیرونو باندې پوه شوئ چې لسیزه خانه کم ته وایي، یویزه خانه کم ته وایي، او د جمع په عملیه کې مونږه کم یو خانه کم سره چیک او جمع یا کم مقام د کم مقام سره، لکه یویز سره، لسیز سره. تاسو په دې ښه پوه شوئ. نور هم تاسو په دې کې څه زده کول چې که چیرته تاسو عددونه یو د بر لاندې ولیکئ او یا خوا په خوا ولیکئ، بیا هم حاصل تغییر نه کوي، یعنی حاصل کې هیڅ بدلون نه راځي. نن د جمع په عملیه کې د بدلون قانون لوست مونږه دې کې څه زده کوو. د دې لوست هدف څه دی، د دې لوست نه څه باید مونږه زده کړو، او د جمع یعنی قانونونه، بدلون قانونونه څه دي، هغې باندې باید مونږه پوه شو. ګرانو زده کوونکو، لاړ شئ خپل د کتاب 19مې پاڼې ته چې دې کې د جمع عملیې کې د بدلون یا تبدیلۍ قانون مونږ ته څه کوي، زده کوي. د دې زده کړې هدف څه دی؟ دې کې باید چې زده کوونکي پوه شي که چیرته د جمع اجزا او ځایونه بدلیږي نو څه دی، د جمع حاصل بدلون نه کوي. څه معنا، تاسو د جمع اجزا باندې پوه شوئ، لکه کله چې موږ دوه عددونه سره جمع کول، همدغه دوه عددونه چې تر څو حاصل موږ لاسته راوړو هغې ته څه وایي، د جمع اجزا وایي. دلته راځئ چې ګرانو دا لارښوونه ووایو، پس له هغې نه زو خپل د درس یا د لوست موضوع ته چې د بدلون قانون څه ته وایي. که چیرې د عددونو د جمع کولو په وخت کې د عددونو ځایونه سره بدل کړو، د هغو د جمع په حاصل کې کوم بدلون نه راځي. د ځایونو دا بدلون په جمع کې د بدلون د قانون په نامه یادیږي. دا څه معنا ګرانو؟ که دلته تاسو دوه د یو سره جمع کوئ، دا دوه یو او دا دوه دا چې دي د جمع اجزا دي. که چیرته تاسو دا دواړه جمع کوئ، که یو هم دوه سره جمع کوئ هم درې کیږي، که دوه او یو جمع کوئ هم درې کیږي. لکه که تاسو دا مارکرونه یا قلمونه کیدئ، که داسې ولیکئ چې 3 جمع یو هم دا څو کیږي، 4. 1 2 3 4. که دا یو تاسو دې خواته راوړئ او دا 3 دې خواته هم دا 4 کیږي. 1 2 3. د دې ځایونو بدلون ته څه وایي، د جمع د بدلون قانون ویل کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، راځئ چې دلته وګورو چې څه لیکل شوي. دلته لیکل شوي چې 4 جمع 15. دلته تاسو ګورئ په دې پاس خانه کې 4 دي، 1 2 3 4. په لاندې خانه کې دي 1 2 3 4 5. که دا تاسو پاس څو لرئ 4 لاندې هم 15 چې جمع یې کوئ حاصل یې څو کیږي، 9. لکه 1 2 3 4 5 6 7 8 9. که دلته د دې ځای بدل کوئ، دا 15 پاس راشي او دا 4 لاندې، دلته 4 پاس و 15 لاندې، دلته 15 پاس دي 4 لاندې، بیا هم حاصل څو کیږي، 9. لکه 1 2 3 4 5 لاندې 4، 1 2 3 4 پاس 15 لاندې 4 حاصل څو شو، 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ښه اوس تاسو وکتل که دا عددونه څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلو چې که چیرته عدد تاسو په دې شکل ولیکئ حاصل هماغه لاسته راځي. که تاسو چیرته عدد په دې شکل ولیکئ د دې حاصل هم یو شی راځي، یعنی حاصل کې هیڅ
بدلون نه راځي. راځئ چې اوس په دې باندې عملي کار وکړو، وګورو چې دا خبره چې موږ کوو چې د دې اجزا او ځایونه بدل شي حاصل تغییر نه کوي. آیا په رښتیا دا تغییر نه کوي که نه؟ راځئ چې دلته وګورو چې دې لارښود کې موږ ته څه لیکلي. اوس ووایاست چې د عددونو جمع په حاصل کې څه بدلون راغلی دی. څرنګه چې د جمع په حاصل کې بدلون نه دی راغلی، نو ویل کېږي چې د جمع د اجزاو د ځایونو بدلون د جمع په حاصل کې بدلون نه راوړي. عددي جملې په دوه ډوله ولیکئ. عددي جملې په دوه ډوله ولیکئ. څه رقم؟ دلته دوه دي، یو دوه، دوه پاس، دلته درې لاندې، یو دوه درې، درې هم دلته، درې او دوه څو شو؟ پنځه. دلته که دا دوه او دا درې ولیکو، په دې شکل یې ولیکو، بیا هم څو کېږي؟ پنځه. موږ څه پوهېږو چې پنځه کېږي. دوه، دا هم درې، یو دوه درې څلور پنځه. که دا دوه او درې په دې شکل هم کېدو، دا پنځه کېږي. که په دې شکل هم کېدو، هم دا چې دی پنځه کېږي. یعنی په هر حالت کې که دوه موږ د پنځو سره جمع کړو، چې کېږي؟ حاصل یې هېڅکله نه بدلېږي. دلته اوس راځئ چې په دې کې وګورو، موږ خپله یو عدد ورکړو، خپله وګورو چې څه رقم دی. که دلته موږ وړې نښې کېدو، یو دوه درې څلور پنځه شپږ، دلته ورکو یو دوه درې، ښه دلته شپږ، دلته درې. ښه اوس وګورو چې شپږ او درې دا څو دانې شو؟ یو دوه درې څلور پنځه شپږ. دا چې کله درې سره جمع کو، یو دوه درې. ښه څو دانې شو؟ شپږ، دلته اوه اته نهه. که دلته موږ دا درې اول ولیکو، شپږ وروسته، بیا هم تغییر نه کوي. که په دې شکل یې ولیکو، تغییر نه کوي. که د دې دواړو ځایونه موږ بدل کو، څه کوي؟ تغییر نه کوي. دا مثال د دې دپاره مو که تاسو چیرته دا درې پاس لیکلی وی، دا دوه لاندې، بیا هم پنځه. لکه دلته که تاسو ولیکئ شپږ درې، بیا هم دا څه کېږي؟ نهه کېږي. راځئ چې اوس د دې عملي د ښه پوهېدلو دپاره موږ یو څو مثالونه وکاروو. ښه ګرانو، که دلته موږ ولیکو چې پنځه جمع دوه، دا پنځه، دا هم دوه. ښه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه. که دا دوه او پنځه موږ په دې شکل هم ولیکو چې دوه جمع پنځه، دوه جمع پنځه، بیا هم څو کېږي؟ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه. ښه که دا پنځه موږ په دې شکل هم ولیکو چې پنځه جمع دوه، بیا هم پنځه جمع دوه، څو شو؟ پنځه شپږ اووه. او که دا په دې شکل کلم ولیکو چې دوه جمع پنځه، دوه جمع پنځه، بیا هم دا څه کېږي؟ اووه کېږي. یعنی که دا عددونه موږ د یو بل سره بدل هم کړو، یعنی هیڅ فرق نه کوي. راځئ چې یو بل مثال وکاروو. دلته کاروو اته جمع صفر. ښه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته. دا اته، صفر یعنی دې خوا هیڅ شی نشته. څو باید شي دلته اصلي؟ اته. که دا صفر هم جمع اته ولیکو،
بیا هم څه دی 8. که دلته موږ 0 جمع 8 ولیکو بیا هم 8. که دا 8 جمع 0 ولیکو بیا هم 8. ښه ګرانو یعنی تاسو په دې باندې ښه پوه شوئ چې په دې کې هیڅ توپیر رانغی. راځئ چې یو بل او اخرنی مثال وکاروو. که دلته تاسو ولرئ 3 جمع 4 3 جمع 4 1 2 3 4 5 6 7 څه دی 8. که دلته تاسو 4 هم جمع 3 ولیکئ بیا هم دا څه کیږي 8. تاسو ګورئ چې دې نه زه نه یو کموم نه زیاتوم هماغه څه راځي په خپل ځای کې حاصلې. که دا چېرته تاسو لاندې یو د بل لاندې مو لیکئ لکه 3 جمع 4 1 2 3 4 5 6 7 او که چېرته دا 4 پاس ولیکئ او 3 لاندې بیا هم همدا 3 او همدا 4 څه کیږي 8. تاسو ګرانو دوستانو اوس په دې پوه شوئ چې که چیرې د جمع اجزا چې د جمع اجزا کوم یو دي دغه عددونه دا عددونه چې موږ سره جمع او د هغې حاصل لاسته راځي دې ته څه وایي د جمع اجزا. چې کله موږ د جمع اجزا کې بدلون راوړو نو هیڅکله د ځای په بدلولو باندې هغې حاصل کله هم څه نه کوي تغییر نه کوي. تاسو څه وکړئ ګرانو زده کوونکو په خپلو کتابچو کې دغسې څو مثالونه چې ما کار کړل تاسو هم خپل کتابچو کې ولیکئ 15 پوښتنې 15 سوالونه تاسو ولیکئ او هغې ځایونه بدل کړئ. خپلو ګوتو سره شمیر وکړئ د لوبیا دانو سره شمیر وکړئ او یا هر څه چې په کور کې لرئ تاسو شمیر هغې سره شروع کړئ. وګورئ چې څومره دا خبره تاسو ته څه کوي نتیجه درکوي چې هیڅکله که یعنې د دې عددونو ځایونه تغییر کوي ستاسو په جمع د حاصل کې هیڅکله څه نه راځي بدلون نه راځي. دا 15 چې دی پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده شوه. انشاءالله تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم تاسو په لوی الله سپارم په مخه مو ښه شه.